سلامونه ګرانو دوستانو، زما دا ویډیو د کرپټو کرنسي د مارکیټ په هکله دی چې 2023 مارچ پورې قیمتونه کوم خواته روان دي. ګرانو دوستانو ما سره اوسئ. ګرانو دوستانو، تاسو په مارکیټ کې د بیرش او د بولش دا دوه ټکي اوریدلي دي. بولش کې اکثر قیمتونه یا سلو برزي یا درمیانه معتدل برزي یا ډیر سپیډ کې برزي. همدغسې په بیرش کې هم معتدل، سلو او درمیانه لاندې راځي. خو دې وخت کې تیر یو کال نه موږ ګورو چې په مارکیټ کې کرپټو کرنسي خصوصا بیټ کوین د نږدې 80,000 نه دا غورځېدلی دی تر 14,000 پورې، 15,000 تمتلی دی، 15,500 پورې هم غورځېدلی. یعنی بیټ کوین به ذات خود د 15% نه نږدې یا 80% تر 15% نږدې دا غورځېدلی دی چې دا ډیر دې ته شدت وایي. خو خلک فکر کوي چې دا شدت دوام نه لري. خو د کرپټو کرنسي او د بیټ کوین یا ایتھیریم نور کرنسیانو مبصرین، پوهان یا انفلوئنسران وایي چې دا د راتلونکي کال 2023 مارچ اخره پورې دا به نورم لاندې ځي او دلته به بیا ودرېږي. یاد وساتئ، زه یو ځل بیا تکراروم چې د راتلونکي کال د مارچ میاشتې پورې به دا به لاندې ځي، ابو آخري باټم پوینټ وي، هغې نه به لاندې نه ځي. خو ځینې مبصرین وایي چې دا د 2024 پورې ځي، خو د هغې تعداد ډیر کم ده. پرون شپې ما په ډیر اهم خبرونو کې کته چې دا کیدی شي چې 2024 پورې لاړ شي. ګرانو دوستانو، چې کله مارکیټ غورځيږي، اکثر ما په خپل ویډیوګانو کې ویلي دي چې مارکیټ په هر څلور کالو کې هم برزي او هم غورځيږي. خو کله کله پکې داسې حادثات وشي چې هغه کې ډیرو خلکو ته تاوانونه وشي او ډیر خلک پکې سرمایه‌دار شي، لکه د یوکراین جنگ او د کووډ 19 چې کله کرونا وایرس شروع شو. دې سره سره په دنیا کې انتقالات او بزنسونه ډیر زیات په ټپه ودرېدو. په روسیه کې ډیر تعطیلات شو، بین المللي کمپنیانې په روسیه کې بند شو او همدغسې په یوکراین کې جنگ تر اوسه پورې نامعلومه دی. نو د دې د وجې نه بیا کله کله ډیر شدت سره دا غورځيږي او د غورځېدو سره ډیر خلک پیسې جوړي او ډیر خلک خرابېږي. په دې چې کوم خلکو ډیر ګرانه خسته دي، هغه یا ډیر مغه هرس نه ساتي، نه پوهیږي، معلومات نه لري، یا دا چې ورخطو کیږي زره خرڅي. خو هغه خوشبخت دي چې کله په ګرانې واخلي لږ وغورځيږي، هغه خرڅ کې نه چې ډیر زیات ډیپ پوینټ ته راشي، باټم پوینټ ته راشي. خو کله کله سکیږي کته ډیر زیات حوصله لري، بس وای ساته. خو هغه حوصله خلکو کې نشته. په دې چې انسان جذبات لري، نور ضرورتونه لري، پیسې ورته پکوري، دوی دام نشي کنټرول کولای. ګران دوستانو، زه خپل ویډیو کې تاسو ته داسې وایم چې د دنیا سیاسي حالاتو باندې اول کې خبرې وکړو. زموږ استاد په منطقه کې د افغانستان پاکستان په سرحداتو کې دی وخت په پاکستان کې حالات ډیر کړکېچن دي. سیاسي اوضاع د پاکستان په دننه کې ډیر زیات کړکېچن دي. سیاسي ګوندونه خپلو کې به احترامي، حتی شخصي حملو ته تیار دي چې د خلکو ابرو ناموس باندې شخصي حملې وکړي د نوې ټکنالوژي آرټیفیشل انټيليجنس په نوم باندې چې مونږ او تاسو ګورو چې هغه حقیقت لري کنه لري. هغه کې زما غرض نشته. خو زه به دا وایم چې په پاکستان کې حالات دومره کړکېچن دي چې هلته خلک سیاسي ګوندونه دینه غافل دي چې دغه شاوخوا کې بین المللي لوبغاړي الته د دوی د منځ نه دوی کې سکه موږ او تاسو خبرونو کې ګورو او موجوده حالات هم ګورو. کله دې ځینې موږ بهر روزو اقتصادي زموږ ګاونډي نور ملکونه وګورو، داسې ایران او بیا ورپسې داسې لاړ شه که رورو ته افریقې خواته ځي. په افریقا کې اقتصادي حالات ډیر خراب دي، سیاسي حالات کله ښه دي، نو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي. که دغه سیاسي حالات په یوکراین کې ګوره، لا دا مسله نه دی حل شوې دی. موږ او تاسو ګورو چې حتی ما څو ورځې مخکې کته چې امریکای په رومانیا کې هلته خپلې وسلې وړي. دا هم ځنې چینایي او روسي اتحادیې یو ځای ته کېږي د ډالر خلاف مارکیټ جوړوي. یعنې دا سیاسي حالات ډیر زیات هلته هم خراب دي. دغسې که تاسو اقتصادي حالات ته راشئ، نو چین د کووډ 19 د وجې نه خپل ډیر زیات تولیدات او انتقالات بند شو چې یو کنټینر کته په 3000 د شنګای نه انتقال کول هالند پورې وروړل یا یورپ ته، نو اوس هغه په 2000 اوسه پورې کېده. اوس خو لږ راغورځېدلی دی. نو چین دا هڅه کوي چې دغه خپل اقتصادي حالت خراب نشي، په دې چې دغه وګړه پلانونه دي راتلونکي 500 کالو لپاره. نو هغه د لپاره دوی په کار ده زر وخت نه فائدہ واخلي او وخت استعمال کړي. نو دې دوران کې دوی کوشش وکړي چې لږ غونډه نرمي وکړي. په دې نرمي کې ما تیر ویک په مشهور اخبارونو کې دلته په انګلند کې لوسته چې
2.5 میلیونه خلک برته په کرونا وایرس کې اخته شوي دي. نو دا چین د پوره بیا یو ګواښ دی، یعنی د مرض او د صحت د کنټرول لپاره د مصرف لپاره بیا د دوی د صادراتو لپاره د صادراتو نه پیسې ګټل او په نړۍ کې د دوی د صادراتو د وجه نه چې نور ملکونو کې بیا مارکیټ خوځيږي لکه امریکا، استرالیا، یورپ، ایشیا، نو د هغه د وجه نه دا په اقتصاد باندې ډیر زیات مثبت تاثیر کوي چې دا هم لا موضوع حل نه دی. نو دغه څه که تاسو وګورئ سیاسي حالات هم خراب دي، اقتصادي حالات هم خراب دي. په مغربي دنیا کې جرمني، انګلند او امریکا کې هم که تاسو وګورئ بانکونه خپل د انفلیسیون یا د ګرانی د وجنه دوی امدا د سود شر زیاتوي. ترغه څومره چې دوی د سود شر زیاتوي، اقتصاد پوهان په دې عقیده دي چې څومره موږ سود شر برکو خلک لاس تنګيږي، مصرف کموي، قرضې کم اخلي او موږ حالات معتدل کو د کې بګرانی کنټرول کو. خو دلته خلک هم متحمل کېدای نشي. یو سړی به مخکې په کور کې درې ډوډۍ په کور هغه اوس یو ډوډۍ باندې گزاره نشي کولای یا هغه سفر نشي کولای، بل روزګار نشي کولای. نو د دې لپاره دلته هم موضوع کړکېچنه ده. نو دې بنیاد باندې چې ما تاسو ته تشریح کړ چې سیاسي او اقتصادي لحاظ نه په کرپټو کرنسي مارکیټ ممکن په اکثریت پوهان وایي چې دا به تر مارچ 2023 پورې د کرپټو کرنسي مارکیټ به باټم لاین یعنی ډیر ښکته بروزي دغه ځای کې به ودرېږي. خو 25% مبصرین ما پرون شپې کته چې هغوی وینا دا 2023 پورې د تلی شي د بیرش مارکیټ بولش. خو تیر شو مونږ ولید چې 80,000 ډالر پورې لکه څنګه چې د ویډیو په شروع کې ما ویل چې 80,000 ډالر ته نږدې بیټ کوین لاړ، ایتھریم 40,000 ته نږدې شو، داسې سلونه د سلو درشونه بره لاړل. اوس حالات دا چې وړ کرنسيانه خو پرې د په غټه باندې کوم خبرې وکړو. ایون ما اوس په ایتھریم باندې یو پروګرام جوړ کړو چې مبصرین د کرپټو کرنسي وایي چې ممکن دا د غشي تر مارچ پورې دا 600 تر جون پورې د بيخي د ټیرالونه غونډه د مارکیټ نه د غشي په دې ما ویډیو جوړ کړ. ډیرو خلکو ما سره اګریم مې دي. خو وضع هم دغه ده چې مارکیټ به ډیر شدت سره غورځيږي تر مارچ 2023 پورې. نو که تاسو څوک غواړئ چې څه شی واخلئ په مارکیټ کې بیټ کوین یا کرپټو کرنسي د سیزون، نو تاسو کولای شئ چې مارچ پورې رور واخلي. اوس ګران دوستانو زه به تاسو سره لږونه په دې تشریح هم درکم چې بیټ کوین ولې دومره امیدوار دی. هغه ځکه که تاسو ته زه یو سټانډرډ فارموله درکم په هر هیواد کې لکه یورپ کې، دلته انګلند کې یا امریکا کې، استرالیا کې، که تاسو چیرته بیټ کوین اخلئ نو په بیټ کوین اخیستو کې تاسو ته یو مهارت دا پکار ده چې په دې پوه شئ چې یو بیټ کوین چې کله تولیدېږي د هغې قیمت 18,000 پورې چې مارکیټ کې نوي، یعنی 18,000 پورې هغه د یو تولید کننده یا یو څوک چې ماینینګ کوي بیټ کوین د برق د کمپیوټرونو جوړي نو هغه ته واره کوي. چې کله د 18,000 نه غورځيږي دلته هغه کس چې بیټ کوین تولیدي هغه ته واره نه کوي. موږ لیدلې دي چې ډیسنټرلایز دا په مختلفو وړو نودز باندې کمپیوټر باندې ډیپند دی. تاسو ماته هر چاته د اجازه ورکړي چې تم پروډوس کې زم پروډوس کوم او غینه موږ تاسو خپل مارکیټ 1 میلیون خواته بلاکونه یا بلاک چین باندې سفر جوړي دي. خو ګران دوستانو چې کله بیټ کوین د 18,000 نه غورځيږي او بیا هم چې موږ ګورو ما ابل ورځم کته چې 1,00,000 هاش ریټ د دې تر یو میاشته 2 میاشتو پورې دا رسیدلې دي. نو دا څنګه کېدی چې کله یو بیټ کوین خپل په 18,000 ډالر تمامېږي او به ته په 14,000 کې هم د هاش ریټ برزي. هغه پاک لزه تاسو ته دلته یو خبرې کوم. ګران دوستانو د بیټ کوین تولید لپاره ته کمپیوټر په کار دي چې هغه اوس خو په نوم د ASIC په نوم ASIC په نوم باندې ما تاسو یو شی تشریح کړی مخکې هغه باندې بیا به زه ویډیو جوړ کوم که تاسو غواړئ. اوس خو کمپیوټر جوړ شي برق کم مصرفي. خو دې وخت پورې موجوده وخت پورې چې په کوم ډیولپډ کنټریز دي لکه دلته انګلند، امریکا او جرمني، یورپ، دا نور ملکونه او ایون استرالیا هلته چې تلل شي نو په دغه ملکونو کې جاپان کې نو ته که وګورئ نو یو بیټ کوین چې دی هغه د 18,000 نه چې قیمت کمی واره نه کوي. یعنی کوم څوک چې بیټ کوین جوړي تولیدي هغه د پوره د نغدو په ځای هغه له بیټ کوین ورکي بیا هغه بیټ کوین خرسي. نو ډیر خلکو ولید چې په بیټ کوین کې تولیدي او 2,000 ډالر تاوان کې نو خپل ماشينونه یې خسي او ګران هغه د نو چیز په پرایس باندې په امازون او eBay باندې خرڅ کړ. دغه سه خپل بیټ کوینونه خرڅ کړ هغه د مارکیټ نه اوت شو. اوس په دنیا کې داسې ملکونه شته چې هلته د غلا بجلی مشته، هلته ارزان بجلی مشته. دغه خلکو ته وایي چې تاسو لور چې د امازون او د eBay نه
تاسو دا پرزې ډیر ارزان واخلئ او هغه ملکونو کې چې بجلی که د سکارو نه جوړیږي که د اوبو نه جوړیږي که د هر څه نه جوړیږي هلته تاسو دا تولید جاري وساتئ نو دغه وجه ده چې د بیټکوین هش هم برځي په دې چې ډیر پوهان په دې نه پوهیږي چې کله بیټکوین په 18000 پاونډ باندې دا ډالر باندې بخنه غواړم تموميږي نو بیا څنګه د هش ریټ برځي دا څنګه تولیديږي هغه ځکه قیمت 15000 ده او تا ته 2000 ډالر نقص کې ته جوړي ځکه چې خلک خپل ستراتیژي هغه خپل هغه پلان د کار تغییر ورکوي هغه خلک چې خرابيږي بل څوک چې ارزان ځای کې وي هغه ځای نه روزي یا شی په ډیر ارزان اخلي اول تاغه تولیدي ګران دوستانو د دې یو بل وجه دا ده چې د سیاسي او اقتصادي حالاتو سره سره په دنیا کې ډیر زیات غټه کمپنیانې د کرپټو کرنسي سره تعلق لري هغه نقصان ولید او بل اخره بند شول کده ټیرا لونا او اف ټي ایکس باندې نور داسې وته غټ غټ کمپنیانې چې زه تاسو ته دلته غا ډیټیل درکوم نو دا کمپنیانې د فساد اداري فساد یا کرپشن د وجنه یا د نور مختلف وجوهات دي زمو په خوني ویډیوګانو کې تاسو ګورئ کې مو ویلي دي چې د سو وجوهاتونه د کمپنیانې غورځيږي ناکام کیږي نو یو خونه سیاسي اقتصادي حالات یو خونه په کرپټو مارکیټ کې دنه خپل نو کرپټو مارکیټ د 3 ټریلیون 1 ټریلیون ملاندې را روان وو او دی نو دا یو ډیر زیات غټ تاوان دی ګران دوستانو ما سره زمانکرپټ.com کې په یوټیوب کې او په ټیک ټاک کې او په نورو سوشل میډیا چینلو کې اوسه تاسو ته به خبرونه همیشه افیکټیو او خبرونه راوړم چې تاسو فیوچر جوړي یو ځل بیا اخر کې به زه دا وایم چې تاسو کرپټو کرنسي اخلي د مارچ اند پورې د دې قیمت نورم ورزيږي ثانک یو